تخکلا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هېواد د پرمختللي د آبادۍ او جوړونې 11 ورځې خپل هېواد د پرمختللي نړۍ سیال جوړو تخکلا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هېواد د پرمختللي د قوشتېپې کانال حیاتي پروژه د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو د تخار ولایت د نمکاب کانال جوړولو ته یې وینې او خولې او د غوري سمنټو د تولید فابریکو د هیواد په شمال کې د ملي پراختیا شرکت یو له مهمو او لویو پروژو څخه دی چې چارې ګړندۍ روانې ورکوو په تڼاکو د نازک لاسونه پښې ورکوو آبادي یې لازمي د ملي پراختیا شرکت رهبري نوموړې پروژې چې د هیواد په پرمختګ اقتصاد کارموندنې او آبادۍ کې مهم رول لري تر کار لاندې نیولي لازمي بولو پر ځان باندې خپل د مینې کور د مینې په کمال جوړو تخکلا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو او دا چارې د ټاکل شوي تخنیکي ټیم او د ملي پراختیا شرکت د رهبرۍ له لوري له نږدې مدیریت او څارل کیږي د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هېواد د پرمختللي نړۍ سیال جوړو د بارودو له لوګیو یې فضا